لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې شنبه د البیروني پوهنتون لخوا د سلف الصالحین رضی الله عنهم ته درناوي او د امام ابو حنیفه رحمه الله شخصیت پیژندنې تر سرلیک لاندې د اخیستل شوې سیالۍ 50 تن ممتازو ګډونوالو ته جوایز وویشل شول. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د انوار العلوم اسلامیه مدرسې په فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. د غزنی پوهنتون رئیس د یاد پوهنتون د کرنې پوهنځي د نوي جوړیدونکي څیړنیز فارم څخه لیدنه وکړه. دغه څیړنیز فارم په 20 جریبه ځمکه په غزنی پوهنتون کې جوړیږي. دوشنبه د کابل پوهنتون بیلابیلو پوهنځیو ممتاز محصلین د چین سفارت له لوري په یاد پوهنتون کې د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې وستایل شول. د غزنی پوهنتون نوي ګمارل شویو اداري کارکونکو ته د ادارې مدیریت او اداري مراسلاتو پیژندنې په موخه 10 ورځنی علمي او معلوماتي سیمینار دایر شو. سه شنبه د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون اناستو محصلینو ته د HEMIS سیستم اړوند یو ورځنی سیمینار وړاندې شو. په پروان پوهنتون کې د علمي څېړنو پایلې له اړوندو نهادونو سره شریکول تر سرلیک لاندې علمي کانفرانس جوړ شو چې 10 تنو استادانو لوري پکې د بیلابیلو څېړنو پایلې شریکې شوې. چهارشنبه د لوړو زده کړو رهبري شورا د پریکړې پر بنسټ د 11 خصوصي تحصیلي نهادونو جوازونه لغوه شول. د هرات پوهنتون بیلابیل پوهنځي د تحصیلي خدماتو د کیفیت خوالي او د اداري چارو اسانتیا په موخه په نوي تجهیزاتو سمبال شول چې مانیټورونه، پروجیکټورونه، پرنټرونه، میزونه، چوکۍ او المارۍ پکې شامل دي. د کندهار پوهنتون د علمي څېړنو مجلو معاونیت په همکارۍ د کندهار ابراهیم النهایی رحمه الله جامعې استادانو او فاضلانو ته د تیزس او علمي څېړنې پیل شوې شپږ ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. او پنځشنبه د فراه لوړو زده کړو مؤسسې محصلانو ته په ازموینه کې د اندېښنې او اضطراب مدیریت تر سرلیک لاندې سیمینار وړاندې شو.